السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ یاست. دوستانو نو یو ورورجان کمنټ کړی چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې نعتونه یا داسې شعر یا ښکلي اواز باندې جوړ کړو. نو هغه لپاره مې همدا ویډیو جوړه کړې، یعنې تاسو لپاره ټول ته مې دغه اپلیکیشن راوړی دی. ډېر ښکلی زبردست اپلیکیشن دی. دې کې تاسو شعر، غزل، نعت هر څه په ښکلي اواز سره ریکارډ کولی شئ. نو چیرته مو د ویډیو تر پای پورې وګورئ. په همدې ویډیو کې به زه تاسو له ټول جزئیات درکوم، نو تر پای پورې راسره واوسئ. هغه ملګري چې زموږ یوټیوب چینل ته پیله ځل راغلي او زموږ ویډیو پیله ځل ګوري، نو موږ ته ښه راغلاست ورته وایو چې په دې یوټیوب چینل کې موږ ډېر ویډیوونه اپلوډ کړي، روزانه د ښکلي ویډیوونه اپلوډ کړو. تاسو موږ یوټیوب چینل ته راتلی شئ او همدغلته پاس په ویډیو آپشن بټن باندې تاسو کلیک کولی شئ. د فیسبوک د هیک کولو داسې نورې ټولې ویډیوونه موږ دلته اپلوډ کړي دي، تاسو راتلی شئ او هغه ټولې کتلی شئ. او که تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه سره بټن د سبسکرایب بټن ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. بخښنه غواړم، نو دغه سبسکرایب بټن چې تاسو ته ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو، نو خوا کې سره یو بیل ایکون راځي، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کړو، نو تاسو ته به د ټول نه مخکې درځي. نو د دې اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته ډسکرپشن کې درکړم. هغه ملګري چې ډسکرپشن نه پېژنئ، نو دغه یو خط چې تاسو ته ښکاري، نو تاسو په دې باندې یو وارې کلیک کړئ. چې کله کلیک کړو، دلته لینک راځي. دلته ما د خپل د واتساپ ګروپ هم لینک هم ورکړی، تاسو راتلی شئ زموږ واتساپ هم جوین کولی شئ او د ټلیګرام د چینل لینک هم موږ ورکړی دی، تاسو هغه هم جوین کولی شئ. نو دغه اپلیکیشن تاسو ته په پلی سټور کې ملاویږي، نو تاسو پلی سټور کې ولاړ کړئ او هلته ولیکئ آوټو آډیو ریکارډر اینډ ایډیټر. نو دغه یو اپلیکیشن دی، ډېر ښکلی زبردست اپلیکیشن دی. ما سره الریډي ډاونلوډ دی، نو تاسو دغه ډاونلوډ کړئ. نو چې کله مو ډاونلوډ کړو، نو دغه د اوپن بټن چې تاسو ته ښکاري دوستانو، نو کله چې په دغه اوپن بټن باندې کلیک وکړه دوستانو، نو مخې ته به مو یو داسې اپشن راشي. نو کیدای شي ریکارډینګ اوس ونه شي، ځکه چې ما سکرین ریکارډینګ شروع کړی دی او زه بیا هم کوشش کوم. نو تاسو ته چې دغه غټه سره بټن ښکاري، نو اول زه تاسو ته چل ښیم. نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. اول به ریکارډینګ وکړئ. چې کله مو ریکارډینګ وکړو، نو تاسو به په دغه بټن باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دغه بټن باندې کلیک کړو، نو همدغلته به تاسو کتلی شئ ریکارډینګ دغه دویم آپشن باندې به کلیک کړئ. بیا دلته تاسو چې څومره ریکارډینګ کړي وي هغه دلته راغلي دي. نو زه بیا تاسو ته ښایم چې دغه تاسو څنګه په خپل میموري کارډ کې ثبت کولی شئ. زه اوس دغه ویډیو بندوم او ریکارډینګ کوم، بیا زه تاسو ته ښیم. نو زه ځم بیا ورته ښوم ته زه دا ویډیو بندوم. نو دوستانو ما هغه ریکارډینګ اوس وکړو. نو چې کله مو په دغه بټن باندې کلیک کړه، نو هغه ریکارډینګ مې وکړ چې تاسو څومره کولی شئ خبرې یا غزل یا نعت هغه ټول وایي. چې کله مو هر څه وویل، نو په آرام سره، ځکه چې لپار ریکارډینګ ځای کې کښېنو هغه پکې بیا راځي، هغه ښه نه دي. نو بیا دغه بټن چې تاسو ته ښکاري دغه، نو تاسو په دغه باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دغه باندې کلیک کړو، نو تاسو دغه څومره ریکارډینګ چې کړي وي، نو دلته به راشي، نو تاسو په دغه ځای باندې کلیک کړئ. نو اوس ما هغه ریکارډینګ وکړو، هغه زه اوس تاسو ته ښیم. نو زه په دې کلیک کوم. السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې ما هغه ریکارډینګ د سکرین ریکارډینګ مې بند کړ، بیا مې ریکارډ دلته شروع کړو، نو بیا دلته ریکارډینګ کېږي. نو تاسو کتلی شئ دغه ریکارډینګ ما وکړو. نو زه اوس هغه سکرین ریکارډینګ شروع کوم. نو دوستان تاسو وکتل، نو د دې د ښایسته والي لپاره به اوس موږ څنګه کولی شو چې دغه اواز ښکلی کړو. دغه ایکو بټن چې تاسو ته ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو، السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې ما هغه ریکارډینګ د سکرین ریکارډینګ مې بند کړ، بیا مې ریکارډ دلته شروع کړو، بیا دلته ریکارډینګ کېږي. نو تاسو کتلی شئ دغه ریکارډینګ ما وکړو. نو زه اوس هغه سکرین ریکارډینګ شروع کوم. نو دوستان تاسو څنګه وکتل، نو دا ښه نه ښایسته کولی شئ. دلته د دې انګازې چې سره راځي، دا دوی موضوع هغه ته زیاتولی کمولی شئ، خو 50 چې دي دا برابر دي. 50 پورې دا برابر پرېږدئ، یا 40 یا 50 دغه برابر ریټ کوئ. او دا د 4 نه زیات کمي خیر دی، خو 4 نه زیات مه کوئ، ځکه چې بیا ډېرې انګازې کوي. نو زه هم دا 4 زه 3 کې پرېږدم. السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې ما تاسو وکتل، نو چې هر څه مو اواز هم چینج کولی شئ. که غواړئ چې اواز چینج کړئ، نو دغه پیچ باندې بټن باندې کلیک کړئ. السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې د سکرین ریکارډینګ کېږي. نو تاسو کتلی شئ دغه ریکارډینګ ما وکړو. نو زه اوس هغه سکرین ریکارډینګ شروع کوم. نو تاسو وکتل، داسې هغه ځای کې ښځه وایي 14 یعنې تر 30 پورې زه اوس ګورم، تر 100 پورې نومونه اوازونه شته دی. نو تر 100 هر یو اواز چې ستاسو خوښېږي باندې ثبت کولی شئ. نو زه هماغه پرېږدم. السلام علیکم
السلام علیکم دوستانو لکه نو بیا د دې ثبت کولو لپاره هغه کونج کې چې تاسو ته هغه د میموري کارت سیو بټن باندې شانتي ښکاري تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک دلته تاسو همدغه خپل نام یې سندره یې نعت دغه تاسو نوم ورکړئ لکه څنګه چې زه ورکوم پښتون افغان نوم ورکوم چې تاسو هر څه ورکوئ بیا دلته MP3 غواړئ هر څه غواړئ بس سیو بټن باندې بیا تاسو دغه سیو بټن تاسو ته ښکاري دوستانو دغه سیو بټن ده تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک نو تاسو په میموري کارت یا سټوریج کې به داسې تاسو دغه ریکارډینګ ثبت شي نو تاسو خپل فولډر یې راواړوئ لکه څنګه چې تاسو ته ښیم همدغه مای فایلز تاسو کتلی شئ دغه فولډر یې سټوریج میموري کارت نو هغلته لاړ شئ نو چې کله روان نو فولډر کې اوس وګورئ د هغې اپلیکیشن نوم څه و آډیو دغه اپلیکیشن نوم زه اوس ګورم چې د اپلیکیشن نوم څه بیا به هغه فولډر موږ دلته پیدا کړو آډیو ریکارډر اینډ ایډیټر نو دلته اوس موږ به هغه پیدا کړو هماغه اپلیکیشن نو شاید چې ما ته دغه ښکاري دا هم نه دی خو هغه فولډر به موږ دلته پیدا کوو په دغه شانتې مې دغه آډیو آپشن به ستاسو په موبایل کې میموري کارت دلته به راځي نو دلته تاسو پیدا کولی شئ دلته چارج دی کوم نو هیله کوم چې ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو تر بلې ویډیو پورې بلې لامو سپارم دوستانو نو زموږ ویډیو خامخا لایک کړئ کمنټ وکړئ سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل نو کمنټ خامخا وکړئ چې موږ تاسو ته نیکسټ ویډیو پسې راوړو نو تر بلې ویډیو پورې بلې لامو سپارم د خدای په امان د خپل ځان ډېر خیال